سلامونه دوستانو ته ما د روغ او جوړ خوشحاله اوسئ درنو دوستانو په نننۍ ویډیو کې مې درته نن یو بل بهترین د آنلاین پیسو ګټلو دوستانو اپلیکیشن راوړی چې څنګه کولی شو په دې کې دوستانو موږ او تاسو پیسې وګټو او بیا یې ویډرا کوو. مکمل د کار کولو طریقه یې درته ښیم. د دغه لینک مو تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم زموږ ټلیګرام چینل کې هم زموږ واتساپ ګروپونو کې هم دوستانو د هر څه لینکونه د ډسکرپشن کې هم سره دوستانو زموږ ټلیګرام چینل کې هم در سره جوین شئ. هر ورځ داسې نوي اپلیکیشنونه ستاسو لپاره معرفي کوو دوستانو. ډېر بهترینه اپلیکیشن یې څنګه کولی شو په دې کې کار وکړو مکمل طریقه په دغه ویډیو کې درته ښایم. ویډیو سکیپ کوئ او زما ریفرل کوډ هم په سکرین هم درته ښکاري او په ډسکرپشن کې هم دوستانو شته دی. نو لومړي سر کې تاسو هغه لینک دوستانو ما درکړی وي رابشئ په لینک باندې به کلیک واخلئ او بیا به راشئ په دغه ځای کې به تاسو هغه ایمیل ورکړئ چې په کوم ایمیل باندې تاسو غواړئ په دې کې اکاونټ جوړ کړئ او ځانونه دوستانو پکې راجستر کړئ. کله مو چې ایمیل ورکړئ رابشئ په دغه ګیټ کوډ باندې دوستانو تاسو کلیک ورته واخلئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وایسته تاسو به لاړ شئ ایمیل ته. دوستانو کله چې تاسو په دې باندې ایمیل کوډ باندې کلیک وایئ تاسو ته صفحه راځي. په دې کې تاسو ته انځورونه وایي چې دلته مونږ ته لیکلي دي دوستانو وایي دغه زیړ انځور چې دی دغه تاسو انتخاب کړئ. نو راځو په همدغه زیړ انځور باندې دوستانو کلیک اخلو. کله مو چې په دې باندې کلیک وایسته نو زموږ ایمیل ته اوس کوډ راځو دوستانو. دغه مونږ ته کوډ راغلی دی. راځو خپل ایمیل خلاصوو او دغه کوډ چې کوم دوستانو 14014 دغه کوډ راخلو او دغه ځای کې کوډ ورکوو. ها دوستانو کله مو چې دا هر څه برابر کړه راځو په رجستر باندې کلیک اخلو. هغه لاندې ریفرل کوډ هم تاسو ته اتومات هم راخلي که نه بیا زما ریفرل کوډ تاسو کولی شئ له هغه ځایه دوستانو راواخلئ ورته. نو رجستر باندې کلیک اخلو دوستانو. په دې کې د موږ اکاونټ چې دی هغه جوړیږي. نو په دغه ځای کې تاسو داسې صفحه راخلاصي کې تاسو غواړئ پلی سټور نه یې ډاونلوډ کولی شئ. دغه پلی سټور باندې چې کلیک واخلئ په پلی سټور تاسو اتومات کولی شئ. اپ سټور نه هم کولی شئ ترڅنګ د کوډ سکینر له لارې هم کولی شئ او انډرایډ لپاره هم له ګوګل نه هم کولی شئ. په پلی سټور سره کلیک واخلئ او پلی سټور نه دغه اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ. ما خو له ګوګل نه را ډاونلوډ کړی. په پلی سټور کې د دغه اپلیکیشن سایز چې دی 140 MB دی او په ګوګل کې چې دی هغه بیا 80 MB دی. نو ما له ګوګل نه را ډاونلوډ کړی دوستانو. تاسو هم کولی شئ را ډاونلوډ کړئ له هر ځای نه وي. خو کله چې له ګوګل نه را ډاونلوډ کړئ بیا کولی شئ په نورو موبایلونو کې هم خلاص کړئ. نورو موبایلونو ته هم ولیږئ د بلوتوث پای پای یا زیپ یا په اساس باندې دوستانو. نو هغه را انسټالوو لږ صبر کوو. ها دوستانو راځو په دغه ګیټ سټارټ باندې دوستانو کلیک ورته اخلو تر څو موږ تاسو په دې اپلیکیشن کې اوس هر څه ترسره کوو. راځو په ګوګل باندې دوستانو لاندې کلیک ورته اخلو. یا کولی شئ هغه ایمیل هم ورکړئ او ګوګل لاره هم کولی شئ خپل اکاونټ تاسو دوستانو ور داخل شئ. نو دوستانو تاسو ته داسې یوه کیپچر راځي تاسو به راشئ دغه به داسې دې خوا ته یوسئ. کله مو چې دغه دوستانو یوړله لږ ورته منتظر کېږو تر څو دغه د مونږ کیپچر چې دی هغه ترسره شي دوستانو. و دغه ځای کې تاسو نه د موبایل هغه فنګر لاک دوستانو غواړي کوم فنګر لاک مو چې موبایل ته ورکړی هغه به تاسو راشئ خلاص کړئ او لږ به بیا ورته منتظر شئ. ها نو دوستانو اوس په دې کې موږ او تاسو اکاونټ جوړېږي. راځو په دې کې آی ډونټ هیو والیټ باندې کلیک اخلو. په دې کې موږ تاسو یو والیټ ځان لپاره جوړوو. د والیټ لپاره تاسو خپل یو 6 رقمي کوډ دوستانو دویم ځل لپاره هم کمپلیټ کړئ. دغه کوډ چې کله ورکړئ راشئ کمپلیټ باندې کلیک ورته واخلئ. نو راځو دغه بیک اپ باندې دوستانو کلیک ورته اخلو او دغه خانه ټیک ماروو. راځو دلته کلیک اخلو او کوم دغه لغتونه دوستانو موږ او تاسو ته راکړي هغه مکمل لغتونه چې دي هغه ټول له ځانه سره دوستانو اخلو او کاپي کوئ. دغه مکمل لغتونه در سره وساتئ تر څو تاسو نه بیا ورک نشي دغه لغات. نو راځو په دغه بیک اپ باندې دوستانو کلیک اخلو. موږ ته دلته وایي تاسو راشئ دویم لغت او لومړی لغت دغه دلته استعمال کړئ. زه راځم په دې غځي کې دوستانو اوس دویم لغت او لومړی لغت په دې کې انتخابوم. راځم کمپرم باندې دوستانو کلیک اخلم او دغه هم کمپرم کوم تر څو د موږ دغه پروسه هم ترسره شي دوستانو. تاسو دغه لغتونه درنه غواړي چې کوم لغتونه تاسو ته هلته درکړل شوي وایي هغه لغتونه تاسو په دغه ځای کې انتخاب کړئ. نو موږ هم همدغه دوستانو ورته انتخاب کړل. مثلا دغه دویم لغت ما سره لومړی لغت چې و دغه یو و. دغه یو دویم لغت ما سره غلط و دغه اوس صحیح شو. نو راځو په دې باندې کلیک ورته اخلو کمپرم باندې تر څو دغه اکاونټ د موږ جوړ شي دوستانو. بالکل تاسو کتلی شئ دغه اکاونټ هم د موږ چې د هغه بشپړ شو.
په دې کې دوستانو د موږ اکاونټ دی هغه جوړ شو. زه کلیم باندې کلیک اخلو او دلته دوستانو موږ ته وایي چې ویریفای می آی ډي. دوستانو وایي تاسو آی ډي باید ویریفای کړئ. نو موږ څنګه دوستانو آی ډي ویریفای کولی شو؟ د دې لپاره دوستانو تاسو باید راځو په دغه سټارټ باندې کلیک ورته واخلئ. نو تاسو ته خپله د موبایل کمره دوستانو خلاصېږي. تاسو خپل د مخ سکین درنه غواړي دوستانو. په دې اساس تاسو خپل آی ډي ورته ویریفای کړئ. نو له هغې وروسته تاسو بیا کار کولی شئ. د دې دوستانو د دې کې چې کوم ټوکن موږ ته راکوي د هغو قیمت کوم ډول دی دوستانو؟ قیمت چې دی هغه ډېر لوړ قیمت دوستانو لري. په دې کې دغه یو ټوکن چې دی MEC ټوکن، دغه یو ټوکن تقریبا 3.5-4 ډالر قیمت دوستانو لري. نو دغه یو ټوکن تاسو ترلاسه کړئ نو تاسو 3.5 یا 4 ډالر دوستانو پرې درکوي. نو څنګه په دې کې دوستانو نوره کار وکړو؟ مخکې ته راځو. صرف په یوې طریقې تاسو په دې کې کار کولی شئ او پیسې ګټلی شئ چې هغه هم دوستانو اوس درته ښایم چې ریفرل برخه ده. ښه دوستانو، کله مو چې اکاونټ ویریفای شولو صرف تاسو څخه مخ سکین غواړي. کله چې سکین ورته وکړئ تاسو اکاونټ څلورې ساعته وروسته ویریفای کېږي. کله چې ویریفای شو دوستانو تاسو داسې صفحه راځي په هوم کې. تاسو به راشئ په دغه انوایډ باندې به کلیک واخله دوستانو. کله چې په انوایډ باندې کلیک وایاستو دغه تاسو لینک دی دغه به هم کپي کړئ او ریفرل کوډ به هم درسره کپي کړئ. پورته لینک هم کپي کوم، ریفرل کوډ هم کپي کوم او دغه به نورو دوستانو ته راولېږئ. هر نفر چې تاسو په دغه ور سره راځي تاسو 0.01 MEC ټوکن چې کوم دي دوستانو دغه ریوارډ تاسو درکول کېږي دوستانو. نو څنګه دا ویډرا کولی شو؟ د ویډرا لپاره دوستانو پورته تاسو ته راځي په دغه سینډ آپشن باندې به کلیک ورته واخلئ. کله مو چې په سینډ آپشن باندې کلیک وایاست تاسو به کولی شئ باینانس، بایبیټ، هرې صرافین دغه کوم ادرس چې دی دوستانو دغه MEC دغه کوم ادرس چې دغه تاسو را کاپي کړئ ورته او د ادرس تاسو ولګئ. کوم بیلانس لرئ هغه په ټوټل باندې داسې مکس کړئ او دلته چې دا میمو کوډ چې دی هغه آفیشل دی، مشکل نه لري دوستانو. نو پیس تاسو څخه 0.301 MEC ټوکن کټ کول کېږي دوستانو چې دومره زیات پیس نه دی. نو دا چې ما لپاره اوس اکاونټ نوی دی زما، نو کله چې ویډرا ته برابر شي ویډرا لپاره بیا ځان ته جلا ویډیو تاسو راوړم چې څنګه کولی شو له دې څخه دوستانو ویډرا وکړو، ځکه چې اوس موږ سره کوم حساب نشته ځکه چې ما نوی په دې کې اکاونټ جوړ کړو. نو دوستانو ویډیو ته را همدې ځای کې خوښي مې لایک کړه. نور